افغان اتلانو پاکستاني لوبډلې ته ستره او تاریخي ماتې ورکړه. جنرال مبین ته دا ځل موقع په لاس ورغلي پاکستانیان یې ښه سم برابر کړل. د اتلانو دې کارنامې د زیاتو افغانانو غبرګونونه راپارولي چې یو یې هم جنرال مبین خان دی. جنرال مبین چې له وړاندې د پاکستاني ادارې د کړنو مخالف دی او په تلویزیوني مرکو کې د پاکستاني حکومت د کړنو پر وړاندې نیوکې کوي. تازه یې سخت غبرګون ښودلی. جنرال مبین په یو ټویټ کې لیکلي چې د پاکستان پر وړاندې دغه ستره او نړیواله تاریخي لوبه مو مبارک شه. هغه لیکلي چې ویلډن افغان زمریانو. هغه بیا بل ټویټ کې د ابراهیم زدران سیاسي ګزار ته اشاره کړې. هغه لیکلي چې ابراهیم زدران په نړیوال سټیج کې داسې ګزار ورکړ چې تور مخې لا تور شه. اتلانو نور تور پنجاب نه ګټلی میډال د افغان بېوزله مهاجرینو په نوم اعلان کړ. هغه د رحمان الله ګربز یو تصویر سره لیکلي. نن دې په نړیواله کچه د کبر ښکر ورمات کړل. د دالو دیګ ورته په بل مخ کړو. د هیوادوالو په شونډو دې مسکا راوستله. الله دې تاسو لا ګړندي او په هره مورکه کې سرلوړي لري. هغه د اردو ژبې یو لفظ چې پروګرام وړګیا هم لیکلی دی. جنرال مبین دا ډول غبرګون هغه وخت ښودلی چې کله افغان لوبډلې پاکستان ته تاریخي ماتې ورکړه او د زیاتو افغانانو زړونه یې خپل کړل.